په یاد ولرئ چې بودیزم یا بودایی دین یا بودایی فلسفه و دین نه ده، فلسفه د ګندهارا د طرفه نړۍ ته تیت شوې ده. نړیوال دا نه مني. نړیوال دغه مني. نړیوال په دې خاطر باندې دغه مني چې موږ شواهد لرو. تا ولې وغوښتل یا ولې غواړې چې ګندهارا موضوعات رابرسېره کړې او تر اوسه په کوم موضوعات توانېدلی چې د ګندهارا په اړه داسې موضوعات راپورته کړې چې تر اوسه پورې په کومو تاریخي لیکنو کې نه وي؟ اولا خو به راشو چې د سانسکریت ژبه د سانسکریت د ژبې ګرامر په تکسیلا کې لیکل شوی دی. تکسیلا په پوهنتون کې پنین یې لیکلی چې دا ډېره ثابته خبره ده. دا کتاب د کوتیلیا ده، اشاساترا. دا کتاب یو مهمترین او اړینترین سیاسي کتاب دی. په ټکسلا کې فلسفي علوم د یونان د فلسفې سره څومره توپیرات پکې لیدل کېږي؟ نو په افغانستان کې، په اوسني افغانستان کې البته د تکسیلا نه بیا ته بامیانو، بیا ته کاپیسا، بیا ته کندهار، بیا ته لوګر، بیا ته کابل، ته جلال آباد، په دې ځایو پورې رسېدلی و. وایي دا خبره له کوم منبع کوي؟ تا د ژبې یادونه وکړه، تا د تمدن یادونه وکړه. دې لپاره تاسو بالکل څه دلیل لرئ؟ بالکل. ګندهارا د تاریخ مهم تمدن چې د افغانستان او پښتونخوا سیمې رانغاړي. ګندهارا د خپل قدامت، هنر، علم او فلسفې له امله نړیوال شهرت لري او د نړۍ په مختلفو موزیمونو کې ګڼ شمېر آثار موندل کیږي. په نن مرکه کې موږ غوښتل چې د ګندهارا تاریخ ته ور وګرځو او په قدامت باندې خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان کمال یم او په نن مرکه کې را سره افغان څېړونکی ښاغلی اسدالله شریفي دی. شریفي صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او موږ سره د مرکې لپاره حاضر شو. ډېره زیاته مننه کمال صاحب. سلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د همکارانو سره مو او پیټر برو ته په خیر راغلی او بیا د وصال تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ستاسو په چوپړ کې ډېره مننه. تاریخي موضوع ده، داسې موضوع چې تر اوسه پورې به ډېر کم خلک دې ته رامخکې شوي وي چې د ګندهارا په قدامت باندې خبرې وکړي یا پرې لیکل وکوي. نن به له تا نه د ګندهارا په هکله ډېرې ناویلې خبرې اورو. لومړی غواړم له دې پیل کړم چې ګندهارا یعنې څه، دا نوم له کومه راغی او دا نوم معنا څه شی ده؟ که لومړی دغې په اړه معلومات راکړي. ګندهارا یو هغه نوم دی کمال صاحب چې د ګلونو یا د ګلبوی په نامه باندې یادېږي یا خوشبو ورته ویلی شو. ګندهارا یو ډېر لرغونی تمدن دی، ډېر ښکلی تمدن دی، خو له بده مرغه چې په ډېرو څېړنو کې ګندهارا یوازې د بودیست یا د بودیزم د بودایانو هنر ته ځانګړی شوی دی. کله چې خلک د ګندهارا په اړه باندې خبرې کوي نو دوی د بودیزم د هنر په اړه باندې خبرې کوي، ولې نه. ګندهارا یو تمدن و، خپله ژبه یې لرله، خپل سیاست یې درلود، خپل قدرت یې درلود، خپل پایتخت یې درلود. نو ګندهارا په نړۍ کې یو ډېر مهم او ډېر اړین تمدن تیر شوی دی او دا باید را ژوندی شي. مننه. ګندهارا جغرافیایي موقعیت باندې راته وغږېږه. له کوم ځایه پیل تر کوم ځایه رسیږي او په نړیواله کچه څومره منل شوی تمدن بلل کېږي؟ په نړیواله کچه ډېر منل شوی تمدن دی. که نه وای منل شوی د فرانسې په موزیم، د لندن په موزیم، د نیویارک په موزیم، د هند د دهلي په موزیم، د روس د مسکو په موزیمو کې به د ګندهارا آثار نه وو. نو ګندهارا یو ډېر لرغونی، ډېر خوندور، ډېر ژور تمدن تیر شوی دی چې په دې اړه باندې به ژورې خبرې وکړو. خو په جغرافیایي حساب باندې د ګندهارا تمدن د تکسیلا نه چې تکسشیلا یې ورته ویلې او یودانا چې هغه وه د څه نومېږي سوات او په دې خواته د پرشپوره یا پېښور چې بیا شو او ها خواته اډه د جلال آباد، دا خواته کاپورا یا کابل او ها خواته د بګرام، د بامیان او کاپیسا
رانیول دې خواته هم په وردګ و کندهار او په دغه سیمو کې هم د کنشکا آثار موندل شوي دي د هغې پیسې موندل شوي دي دا شیان ګرده موندل شوي دي او موږ ډېر لوی آثار لرو په دغې باره کې ډېر شواهد لرو. مننه. تا مخکې دې ته اشاره وکړه، زه غواړم لږ په تفصیل ورباندې وغږېږې. ګندهارا له کوم وخته راپیل شوه او د پیژندنې په اړه یا د دې تمدن د پیژندنې شواهد چې له کوم وخت نه راپیل ده او تر کوم ځایه پورې یا تر کوم وخته پورې چې اوس هم دوام لري، دا تمدن له کوم ځایه راپیل و؟ د ګندهارا یا د دغه منطقې که درته ووایو مخصوصا د یودانا یا د سوات تمدن د 15مې پیړۍ نه بیا تر 15مې پیړۍ پورې میلادي پیړۍ پورې موږ شواهد لرو چې دغلته دوی مړي ښخول او مړي یې په یوه ډېر خاص ډول باندې ښخول. وروسته د هغې نه بیا دغه منطقه د اخامنید ته قدرت راندې راځي لکه د کوروش ولې دلته یوه ډېره مهمه خبره دغه ده چې موږ چې کله ووایو چې د هغې ته ولکه راندې راځي، هغوی رانغلل چې په ګندهارا ونیسي، بلکې دلته سټرپ به یې ورته ویل یا به هغوی ورسره بیعت کاوه چې ته د موږ پادشاه یا شاهان یې، نو موږ به تا ته پیسې درکوو یا به تا ته سرتیري درکوو. نو په دغه شکل باندې و کوم نظامي برید په افغانستان باندې دوی ونه که. نو د دغه تمدن که رښتیا ووایو د 1500 کاله مخکې د میلاد نه شواهد موجود دي. مننه. موږ په نړۍ کې ډېر ګڼ تمدنونه لرو، که د یونان تمدنونه یاد کو نړیواله کچه شهرت لري. آیا فکر کوئ چې ګندهارا تمدن له نورو تمدنونو غوره دی یا قدامت زیات دی؟ ستاسو ډېره مننه. غوره خو ډېره ستره خبره ده ځکه چې هر تمدن خپل ځان ته ارزښت لري. خو که څنګه په څنګه کېږدو د ګندهارا تمدن هم یو ځلیدونکی تمدن دی. مثلا په نړۍ کې مثلا لومړی تمدن چې دی د بابل تمدن دی چې لومړي ښارونه یا لومړي ځل باندې د حیواناتو اهلي کول یا د ځمکو کرل یا د کانالو د پیسو د قراردادو جوړول لومړی قانون د ګندهارا تمدن شخصیت د ګلګمش قانون ده، خو د دغه مخکې دي لرغوني دي. ولې ګندهارا تمدن چې دی د څو نظرو نه ډېر مهم دی. اول د هنر د طرفه ګندهارا 15 دانې هنرونه یا 15 جانرې یا مکتبونه سکولونه د هنر په یوه کې سره ګنډلي وو واودلي وو چې یو د هغې جملې نه د ګندهارا خپل هنر وو، خپل سټایل یې وو، بل هندي سټایل وو تمدن سټایل وو د هنر، بل ګریکو رومن وو د یونان هنر وو، بل د ایران وو او بل د مرکزي آسیا تمدن وو. کله چې موږ د ګندهارا هنر ته وګورو، لاسي صنایع ته یې وګورو، دا په نړۍ کې یو خاص جذابیت لري. بله موضوع چې په ګندهارا کې وه، ګندهارا یعنې په نړۍ کې تر ټولو لرغونی پوهنتون درلوده چې په تکسلا کې و او په دغې کې تکسلا باندې وروسته مفصل وغږېږو. تا یادونه وکړه چې مختلفې 15 دورې درلودې او د کې د هند او د یونان تمدن ته د هم اشاره وکوله. نو سوال دا دی چې په ګندهارا کې تاسو چې وایي تاریخ ډېر قدامت لري، یوناني اثار یا هندي اثار په ګندهارا کې څنګه رامنځته شو یا ولې موږ دا ووایو چې د یونان تمدن په ګندهارا پورې اړه لري او ګندهاري اثار؟ ډېره اړینه خبره ده. هغه دغه ده چې سکندر چې کله افغانستان ته راغی، سکندر چې افغانستان ونیوه، د دوی په پیښور ته راغلل. په پیښور کې د کنشکا پایتخت و. کله چې دوی هغه پایتخت یا هغلته چې یونانیان راغلل هغه یې چلاندې کړ. یونانیانو ګندهاریانو دواړو څنګ په څنګ د هنر ته مخه کړله. دوی بلډینګونه جوړ کړل چې د یونان یا د روم په شکل باندې وو او دوی هم هنر جوړ کړ چې مثلا بودا د سیزار په جامو کې لیدل کېږي. نو په دې خاطر باندې د تمدن و. د هند خو معلومه خبره ده چې هند د موږ ګاونډی و او ایران د موږ ګاونډی و، مرکزي آسیا د موږ ګاونډیان و. نو د ګاونډیانو کې راکړه درکړه و ځکه موږ ډېر زیات تجارت درلود د ورېښمو د لارې نه. مننه.
ګندهارا د چا لخوا زیات اغېزمنه شوې مثلا یا د نورو تمدنونو اثر پکې لیدل کیږي یا دغسې په تاریخ کې هڅه شوې چې پخوا وختو کې خو وروست باندې به بیا وروسته خبرې وکړو ایا داسې شوي دي چې مختلفو پاچایانو هڅه کړې چې دا ګندهارا تمدن له منځه یوسي په ګندهارا له بده مرغه لویترین فشار چې و د سپینو هونانو د خوا نه راغی سپین هونز چې و دغه یا هونز ورته ویلې د هغوی د مرکزي آسیا نه راغلل او په ګندهارا باندې یرغل وکوه په ګندهارا ډیر آثار یا ډیر معبدونه دوی ړنګ کړل ډیر زیات خلک یې مړه کړل او دوی د علم او د پوهې خلک نه وو د علم او د پوهې ضد خلک وو نو په وروسته د هون د برید نه ګندهارا مخ په ځوړ باندې ولاړه مننه کله چې تا یادونه وکړه ګندهارا اغېزمنه شوې حتی ډېر هنري اثار له منځه تللي دي بیا داسې کومه دوره راغلې چې ګندهارا د دوباره راپورته شي او هغه خپل هنري قدامت چې دی هنري کارونه دغه دوباره بیرته راپورته له بده مرغه نه ګندهارا چې کله د سپینو هونانو د خوا نه ولاړله ړنګه شوله وروسته د هغې نه بیا نورو ګروپو نورو چې په هغې کې عربي یرغل و مثلا په هغې کې خپل داخلي یرغلونه وو د هغې یرغلو ورو ورو ګندهارا د مابینه یوړله او د ګندهارا معبدونه ړنګ شول ورو ورو باران او اوبو سیلابو بادونو په خاورو لاندې که او د افغانانو ذهنیت وګرځېده دوی نور ګندهارا ته پاملرنه ونه کوله او ګندهارا متاسفانه بله بده مرغه ګندهارا تر خاورو لاندې شو ځینې تاریخ لیکونکي بیا دا وایي چې د کوشانیانو واکمنۍ پر مهال ګندهارا اغېزمنه شوې وه یا د دې هنر لپاره کار شوی و دا دوه مختلف نظرونه دي ځینې په دې اند دي چې د کوشانیانو واکمنۍ په دوران کې ګندهارا دوباره راپورته شوه ځینې بیا وایي چې نه دا کار نه دی شوی او هغوی هم ګندهارا زه نه ګندهارا د کوشانیانو په وخت کې د ګندهارا د تمدن لوړ کې وه هغه په دې کې وه ځکه چې د بودایي معبدونه رسمي شول په یاد ولرئ چې په ګندهارا کې ډېر لوی مذهبونه دینونه یو د بل سره په سوله کې اوسېدل مثلا په دغې کې جینیزم و هندو و زرتشت و او په همداراز باندې بودیزم و د ټولو په ګډه یو ځای په ګډه باندې ټول په یوه ځای کې اوسېدل و همداراز ډېر واړه نور نظریات و هغه دینونه وو چې د هغې هم په آزادانه توګه باندې خپل کار کولی شوی چا یې مخه نه شوی نیولی نو د کنشکا په وخت کې و چې بودیزم ته ډېره توجه وشوه او په یاد ولرئ چې بودیزم یا بودایی دین یا بودایی فلسفه او دین نه ده فلسفه د ګندهارا د طرفه نړۍ ته تیت شوې ده نړیوال دا نه مني نړیوال دغه مني نړیوال په دې خاطر باندې دغه مني چې موږ شواهد لرو او د یوګا دا شواهد نړیوالو ته رسیدلي بالکل نړیوال په دغې باندې د دغې عبادت کوي په جاپان کې د یوګاکارا په جاپان کې د یوګاکارا چې د واسوبندو او اسانګا د دوو ورونو لخوا را پیدا شوی و او کتابونه اوس هم موجود دي هغه په جاپان او په کوریا او په کمبودیا کې پیروان لري ډېر زیات نو دغه ټولو ته معلومه ده چې د بودایی دین یا بودایی فلسفه د ورېښمو د لارې نړۍ ته تیت شوې بودا یادونه تاسو وکوله په مختلفو هیوادونو کې پیروان لري خپله د بودا په اړه راته ووایي آیا بودا په ګندهارا کې و همدې سیمې نه راپورته شوی نه که نه بل شک نه بودا چې دی د نیپال نه دی اصلا د نیپال او د هندوستان په سرحد باندې دی دی دغلته پیدا شوی ده د دغې ځای نه بیا دې خواته بودیزم چې موږ ته راغلی ده په دې ځای کې علمي بڼه پیدا کړې ده یعنی د تکسیلا د پوهنتون بیا وروسته راپورته شوی بیا دلته دغه دوه ورونه چې دي څو دانې لیکوالان موږ لرو چې د هغې جملې نه ډېر غټ چې دي اسانګا دی چې د پېښور و ورور یې واسوبندو و چې د پېښور و نارنجا و چې هغه هم د دغې ځای و ولې داسې ویل کېږي چې دا یا د بامیانو و او یا هم د کشمیر نه و
نو اصلي ځای نه ده معلوم، ولې نارنجا یو بل لیکوال و چې د هغو کتابونه تر اوسه پورې په چین، په کمبودیا، په جاپان، په دې ځایو کې به حد زیات پیروان لري او ډېر ژور آثار دي. او بل په مردانو کې زاړه‌ترین کاغذ یا آثار د بودایی فلسفه په مردانو کې پیدا شوي دي، په کوزه کې پیدا شوي دي. ډېره بخښنه غواړم چې هغه د ځای نوم یې د ما نه دقیقا هیر دی، ولې هغه په مردانو کې پیدا شوي. مننه. د بودا تر ټولو لویه مجسمه په بامیانو کې وه، متاسفانه اوس نشته، ورانه شوه. له ګندهارا څخه د بودایزم خپرېدل څومره د افغانستان سیمو ته رسېدلی و او په نړیواله کچه څومره پراخ شه؟ دومره پراخ شو په افغانستان کې، دومره رسېدلی و چې چینایي راهبان راغلل او د بامیانو د په شپږمه پیړۍ کې د بامیانو او د کاپیسا نه، د بګرام نه، د څه نومېږي سوات نه، د دې ځایونه لیدنه وکوله او دوی په هغې باندې کتابونه یا خپل تاریخ یې ورباندې لیکلی ده. نو په افغانستان کې، په اوسني افغانستان کې البته د تکسیلانه، بیا ته بامیانو، بیا ته کاپیسا، بیا ته کندهاره، بیا ته لوګره، بیا ته کابله، ته جلال آباد، ته دې ځایو پورې رسېدلی و. خو د دغلته نه بسنده کېده، ځکه چې افغانستان څلور لارې وې. څلور لارې د ورېښمو د لارې وه او د دغې ورېښمو د لارې نه د تجاران راتلل، یعنې سوداګر تلل او راتلل. نو په دغې شکل باندې بودایي فلسفه د افغانستان د لارې چین ته تیر شوه، د چین د خانه اروپا ته تیر شوه، د اروپا او د چین مخصوصا بیا راغله هند ته جاپان پورې دغه منطقې ټولې ونیولې. او اصلي فلسفې ځای چې دی ګندهارا ده، یعنې د بودایزم، د بودایي فلسفې پورته کېدل د دغې ځای نه شوي دي. تا ولې وغوښتل یا ولې غواړې چې ګندهارا موضوعات رابرسېره کړې او تر اوسه په کوم موضوعاتو توانېدلی یې چې د ګندهارا په اړه داسې موضوعات راپورته کړې چې تر اوسه پورې په کومو تاریخي لیکنو کې نه وي؟ ډېره زیاته مننه. ډېر خوندوره پوښتنه مو وکوله او دا واقعا چې د ما زړه ته نږدې پوښتنه ده. مخصوصا چې پښتانه یا افغانان په مجموع کې موږ چې یو ډېرو تیریو لاندې شوي یو، ډېر استثمار شوي خلک یو. نو زه چې ومه کله به چا به ویله چې پښتون چې ده یا د یهود ده یا نه پوهېږم هندی ده یا دا ده، خپله پښتنو هم داسې کوم بنسټ نه درلوده چې په دغې باندې دوی وایي چې والا زه د دغه ځای یم. نو چا به په ایران پورې ورتړلو، چا به په مرکزي اسیا پورې ورتړلو، چا به په هند په یهودانو پورې ورتړلو. خو دغه د یهودانو فلسفه ټولو ته معلومه ده چې هغه په ډي ان اے باندې ثبوته شوله چې پښتون په یهود پورې اړه نه لري. نو ما ته دا ډېره مهمه خبره وه چې زه پوه شم چې زه د کوم ځای نه راغلی یم، زه څوک یم، د ما ریښې چیرې دي. نو کله چې ما ګندهارا را پیدا کړه او زه چې په ګندهارا وپوهېدم چې ګندهارا خپله ژبه لرله، ګندهارا خپل تمدن درلوده، دغه د موږ د تاسو د منطقې تمدن دی. نو زه په زړه کې دوه شیان ماته را پیدا شول. یو ډېر زیات خوښ شولم او بل ډېر زیات ناهیلی شولم. ته باور وکړه ما په درې میاشتې ما د خوشحالۍ او د خفګان د دواړو ته تاثیر لاندې ما ژړلي دي، اوښکې مې تویې کړي چې ته وګوره څومره یو غټ ظلم شوی ده، څومره یو غټ جبر شوی ده چې مثلا په اوسني وخت کې د هډې آثار چې وو، د هډې آثار چې طالبان په اول ځل افغانستان ته راغلل هغه یې ټول ړنګ کړل، ماتې کړل. اوس موږ ته یوازې عکسونه پاتې دي. د بامیانو بوت یې وویشته، دغه خو یو لرغوني آثار وو، دغه خو په هیڅ چا پورې اړه نه درلودله. نو موږ په خپله باندې غواړو چې خپل تمدن د مابین یوسف داسې یې کړي یو استثمار چې موږ خپل شی نه منو. کله چې موږ د یوه بودایي معبد ته ګورو وایو دلته والا یو وخت کې کافران اوسېدل، مګر دغه خو تاریخ وو، په تاریخ کې خو عرب هم مسلمانان نه وو. یعنې تاسو دا وایئ چې زموږ تمدن له ګندهارا نه پیل دی؟ بلکل. که دې کې ممکن ډېرو ته دا سوال پیدا شي، تا وویل چې د پښتون قوم یا افغانان په عموما کې څوک یو قوم پورې تړي، څوک په یو مذهب پورې تړي، څوک په یو ټولنې پورې تړي.
تا مخکې یادونه وکړه چې ګندهارا کې 15 مذهبونه یا 15 دینونه هلته فعاله وه. نو بیا موږ د کوم مذهب څخه یو؟ موږ د ډېرو نه یو. نو په موږ کې لکه ما چې وویل خو دا خو ګندهارا وه. نو په ګندهارا کې خو ډېر په ګندهارا کې مثلا څوک په هندو مذهب باندې وو، څوک په جینیزم باندې وو، جینا په مرض باندې په هغه باندې وبخښه په دین باندې وو، څوک په بودایی کې وو او څوک په زردشت کې وو. خو چا په چا باندې څوک هم په داخلي کې وو، نو چا په چا باندې کار نه. داسې نه وي چې موږ په هغې وخت کې چې وو یو ملت، یعنې دا ټول د ټولو 15 چې هغلته کوم دینونه فعاله وو، یعنې دا قوم له همدې 15 دینونو راپورته شوی؟ نه، دین په قوم کې راپورته کیږي، خلک د دین نه راپورته کیږي. نو دا عقاید دي، عقایدو فرق درلوده ولی حکومت او تمدن یو وو. لکه هنر چې دی دین هم دغسې وو، هنر هم د 15 ژانرو نه را جوړ شوی وو یا د 15 مکتبونه یې سره یو ځای کړي وو. دینونه هم دغسې وو. دا هیڅ کله یو ملت د دین نه نشي راپورته کېدلی، نه راپورته شوی ده. دین د ملت نه راپورته شوی ده. مننه. یعنې تاسو دا سوال ځواب که چې موږ څوک یو په ګندهارا باندې تاسو څېړنې کولې، نور هم داسې کوم جالب څه موندلي؟ ژبه، ګندهارۍ ژبه. اکثر خلک وایي چې ګندهارۍ ژبه چې ده د یا مثلا ګندهارۍ ژبه چې ده دوی فکر کوي چې سانسکریت ده. اولا خو به راشو چې د سانسکریت ژبه، د سانسکریت د ژبې ګرامر په تکسیلا کې لیکل شوی دی. تکسیلا په پوهنتون کې پنینی لیکلی ده چې دا ډېره ثابته خبره ده. دا کتاب د کوتیلیا ده، اشاساترا. دا کتاب یو مهمترین او اړینترین سیاسی کتاب دی چې زه هر افغان ته وړاندیز کوم چې دا کتاب ولولي. څه لیکل شوي؟ په دې کتاب کې د دې کتاب موضوعات چې دي د سولې، د جنگ، د اقتصاد، د ګاونډیتوب، د زندانیانو د ساتلو، د مالیاتو، ټولې دغه خبرې، د سرحدو، او د ګندهارا په اړه څه موضوعات شته پکې؟ د ماوریا حکومت وکنه، د ماوریا د حکومت لپاره، د ماوریا د امپراتورۍ لپاره لیکل شوی کتاب. دا د کوتیلیا استاد و په تکسیلا کې. بیا وروسته د هغې نه دی لکه موږ چې اوس ورته سید رضا دا کتاب له ټکسلانو پاتې شوی؟ بلکل، دا د تکسیلا د پوهنتون کتاب دی او ډېر اړین سیاسي کتاب دی چې په 2030 په لومړی کې په 2مه پیړۍ کې میلادي کې لیکل شوی ده. دا ډېر یو اړین کتاب دی. نو بل کتابونه چې دي مثلا چې د ګندهارا، خاص د ګندهارا دي، د اسانګا دی او واسوبندو، 2 دانې ورونه دي چې ډېر اړین آثار یې لیکلي دي او آثار یې ټول موجود دي چې دوی په بودیزم باندې یا په بودایي فلسفه باندې دوی ډېرې زیاتې څېړنې کړي دي. نو د هغې نه به راشم ژبې ته. ژبه مهمه په دې ده چې د ګندهارا ژبې ته یې خارښتي ژبه ویلې. او دغه ژبه چې وه، دغه ژبه د ارامایک په حروفو باندې لیکل کېدله، نه د سانسکریت. ارامایک باندې بایبل څه ورته وایو په پښتو کې؟ انجیل اکثریت انجیل په ارامایک باندې لیکل شوی ده. نو دغه د اخامنیانو د خانه دلته راغی او دغه ژبه راغله. په لومړي ځل باندې د ښي لاس نه چپ لاس ته لیکل شروع شول. او د خارښتي ژبې کلمې چې دي، د خارښتي ژبې اواز چې دی، ژبه په اواز باندې ده. کلمې خو ټول پوهېږو چې یو ځایناستی شی ده. اوازونه د خارښتي ژبې، کلمې د خارښتي ژبې یا د ګندهاري ژبې تر اوسه پورې په پښتو کې غوغا کوي. د هغې جملې نه زړه دی، غږ دی، غوږ دی. یا مثلا حروف دي لکه ښه، څه، غ. دا اوازونه د خارښتي ژبې نه راپاتې شوي دي چې دا ځانګړي د پښتو ژبې 15 ټکي جوړوي چې یې ده چې 2 دانې ټکي لاندې باندې لري، یې ده چې هغه لري لکۍ لري، او ښین، څ او غ. دا 15 دانې ټکي دي چې دا خاص الخاص د ګندهارۍ ژبې نه پښتو ته انتقال شوي دي. او پښتو د دري سره ډېرې قدیمي، ډېرې ژورې اړیکې لري. دواړه خویندې دي او دغه دواړه د خاور د تمدن یا د خاوري ژبې
د طریقه یو د بل سره یو ځای شوي دي. بله نږدې کې چې دوی لري پښتو چې بلې اړیکې لري د هندي ژبو سره یې لري چې هند اروپایي ژبې ورته وایي. په دغې کې سانسکریت هم شامله ده، ولې هند اروپایي ژبه چې وه دغه مورنۍ ژبه ده د ټولو هند اروپایي ژبو، چې په دغې کې انګلیسي و، آلماني و، مثلا روسي و، دغه ټولې ژبې شاملې دي، لاتین، دغه ټولې ژبې شاملې دي. نو په دې خاطر باندې ما چې را پیدا کړل دغه و چې پښتو یوه د ویلو ژبه وه، د لیکلو ژبه نه وه. دا په دې خاطر باندې چې کله په دې منطقه باندې بریدونه زیات شول، پښتانه مخ د غرو د درو په خوا باندې وخوځېدل، او د تمدن چې د ګندهارا و د ړنګ شو، یرغلونه زیات شول. نو دوی په ژبه باندې، اوس پښتو کې موږ وایو چې ژبه مې ورسره کړې ده، یعنی ژبه قانون دی، ژبه قرارداد دی، ژبه یو د مرګ او د ژوند خبره ده. مننه. خپله ګندهارا ته تللی نږدې مو هر څه لیدلي؟ ډېر. ګندهارا ته اوس چې زه ولاړ شم، ما ته به بیخي او د نادراتو نه وي. په هغې وختو کې زه هم دغسې وم چې زه یې په قدر نه پوهېدم. ما ته یو د پخوا څلي برېښېدل، لیکن اوس چې زه ګندهارا ته که ولاړ شم، که ما ته د موقع برابره شي، زه فکر کوم چې زه به په ډېرو روښانه سترګو ورته وګورم او خپل د نیکونو تمدن ته به درناوی وکړم. مننه. یو بحث چې زموږ په ټولنې په لوستو ځوانانو کې تر ډېره دا را پیدا کېږي که څوک یو ادعا کوي یا یو تاریخ را برسېره کوي یا یو تاریخ باندې څېړنه کوي، تر ډېره د ماخذ غوښتنه کېږي. وایي دا خبره له کوم منبع کوي؟ تا د ژبې یادونه وکوله، تا د تمدن یادونه وکوله. دې لپاره تاسو بالکل څه دلیل لرئ؟ بالکل خارښتي ژبه موږ یې آثار لرو، د هغې آثار ژباړل شوي دي، دغه کومه پټه خبره نه ده. د پښتو ژبې کلمې ژوندۍ دي. د ګندهارا د تمدن، د ګندهارا تمدن لکه تکسیلا یا مثلا سوات، دغه په یونسکو کې ثبت دي. دغه د نړۍ د غټو یا د نړۍ د مهمو تاریخي تمدنونو نه دی. موږ او تاسو یې ټول آثار لرو د بودا، د بامیانو بودا. نو کوم ماخذ تاسو ته راوړم؟ نو ماخذ خو دوه رقمه ماخذ دی. یو هغه ماخذ دی چې موږ په سترګو وینو، بل هغه ماخذ دی چې استثمار لیکلی ده، د انګلیس افسرانو لیکلی ده، د انګلیس افسرانو لیکلی ده، او د موږ نه ټول شی پټ کړي دي. نن د ما او د تا ټول آثار یا په انګلستان کې پراته دي په مفته باندې، یا په فرانسه کې پراته دي، یا په نیویارک کې پراته دي، یا په مسکو کې پراته دي، یا په هند کې پراته دي، او د ما او د تا افتخارات ټول دوی رانه پټوي. خبره په دې کې ده چې دا خلک په کوم قانون باندې دا شی د موږ نه پټوي. نو په دې خاطر دی چې د موږ خولې را پټوي او موږ نه ماخذ غواړي، او ماخذ هم دی راته جوړ کړی ده. مننه. یو سوال چې باید ما مخکې کړی وای، تا د بودا یادونه اوس هم وکوله، مخکې دې تشریح کړه. بودا په نیپال کې و، هغلته زیږېدلی. آیا ګندهارا تمدن بودا پنځولی دی که نه له بودا مخکې هم ګندهارا موجوده؟ نه، ګندهارا مخکې د بودا نه موجوده وه. دا سوال ممکن زموږ لیدونکو ته لکه ما چې مخکې تاسو ته وویلې، دین، تمدن یا دین یو ملت نشي زیږولی، ملتونه دي چې دینونه زیږوي. نو په دې خاطر باندې مخکې د دې نه چې بودایي دلته راشي، بودایي د کنشکا په وخت کې راغی. کنشکا بودایي زیات د موریانو په وخت کې نه و، یا د اخامنیانو په وخت کې نه و. مننه. پوښتنه حل شوه. کورماباد رابشو ټکسلا، دا نوم زما ډېر خوښېږي، ډېر خوږ او علمي نوم دی. د ګندهارا د تمدن له پیل نه ټکسلا هنري، علمي ښوونځی، پوهنتون دا شتون درلود که نه دا وروسته پیل شو؟ نه، د ګندهارا په پیل کې ده، او دا د ګندهارا نه راشروع شوی ده. تقریبا یعنی یو ځای یوه زړه ترینه پوهنتون د نړۍ دی. مثلا لکه ما چې دا کتاب درته وایي، دا په تکسیلا کې لیکل شوی، دا د موریانو ده، دا مخکې د کوشان نه راغلی، هغه نه راغلی ده، د کنشکا نه، کوشانیان نه راغلی ده. نو خبره په دې کې ده چې دا ډېر زوړ تمدن دی، ډېر لرغونی تمدن دی، ډېرو څېړنو ته اړتیا لري. دا د ما په نظر باندې مالک ته اړتیا لري، چې د دې مالکان د افغانستان خلک دي، د دې مالکان پښتانه دي. او زه فکر کوم چې پښتانه په دې باندې باید افتخار وکوي، او په دې باندې د ما د پښتنو لوستو خلکو ته د ما وړاندیز دا دی چې په دې باندې
څېړنې وکوي او دې ته پاملرنه وکړي. مننه. په ټکسلا کې کوم علومونه ډېر تدریسېدل یا آیا یوازې د ګندهارا خلکو لپاره تدریس کېده که نه د ټکسلا د زده کړو لړۍ پراخه وه حتی د نورو سیمو خلکو هم د زده کړو لپاره؟ ډېر په ځای ده. د ټکسلا ته د هرې منطقې نه خلک راتلل. ټکسلا کې مثلا د کشمیر خلک راتلل، په هند نه ورته راتلل، د مرکزي اسیا نه ورته راتلل، لکه ما چې مخکې تاسو ته ویل نارنجا چې و یا په خپله مثلا کوتلیا چې و. دا کسان ټول د لرې لرې ځایونه ورته راتلل. په ګندهارا کې د ساینس، په ګندهارا کې د طب، په ګندهارا کې د ریاضي، په ګندهارا کې د سیاست، په ګندهارا کې د هنر او د مذهب د دغې ټولو تحقیقات او څېړنې کولې. ګندهارا د ټکسلا یو اړین پوهنتون و، یو لکه اوسنی مدرن پوهنتون. ډېر شیان پکې تدریسېدل. استادان یې خپله د ګندهارا خلکو نه، استادان یې هم دغسې وو چې د مختلفو ځایونو به حتی د یونان استادان هم پکې تېر شوي دي. د ټکسلا پوهنتون په اړه تا هغه علوم تشریح کړه چې کوم پکې تدریسېده. په ټکسلا کې فلسفي علوم د یونان د فلسفې سره څومره توپیرات پکې لیدل کېږي؟ ښکلې پوښتنه ده. که چېرته موږ بیا هم کوتلیا ته وګورو، اشاسات راته وګورو او د سقراط یا د افلاطون جمهور یا ریپابلیک کتاب ته وګورو، نو دواړه سیاسي کتابونه دي او دواړه فلسفي کتابونه دي. خو فرق په دې کې ده چې د کوتلیا کتاب په ریالیزم باندې ولاړ ده، یعنی په واقعیتو باندې ولاړ ده، او د افلاطون کتاب چې دی هغه په یو رقم ایدیالیزم باندې روان ده. هغه ایدیالیسته او دا چې ده ریالیسته، یعنی دا حقیقتو ته ګوري، واقعیتو ته ګوري. او هغه وایي که چیرته موږ د پادشاهان هم فیلسوفان وای نو دا به ډېره ښکلې خبره وه، او د نور ملت نو ورته غلام وای دغه به ښکلې خبره وه. ولې کوتلیا د سولې په باره کې، د جنګ په باره کې، د ګاونډیتوب په باره کې، د مالیاتو په باره کې خبرې کوي. نو توپیر یې دا ده. مننه. د کتاب یادونه تاسو بار بار وکول او ممکن زموږ لیدونکو سره سوال وي چې دا کتاب په کومو نورو ژبو ژباړل شوی که نه پخوانۍ ژبه باندې لیکل شوی دی او نورو ټولنو ته ډېر نه دی رسېدلی، خاص کر زموږ ټولنې ته؟ زموږ ټولنې ته نه ده رسېدلی، په ځای خبره ده. ولې حتما په نورو ژبو کې به ژباړل شوی وي، ژبه لکه آلمانۍ او فرانسوي او مثلا اسپانیایي ژبو ته بالخصوص. ولې ما څېړنه نه ده کړې چې پوه شم چې کومو ژبو ته ژباړل شوی ده. ولې په دې شکل باندې کتاب چې تر اوسه پورې په د نړۍ په پوهنتونو کې تدریسیږي، هیڅ امکان نه لري چې دا کتاب د نورو ژبو ته نه وي ژباړل شوی. کوم فکر نه لرئ چې دا خپلې ټولنې لپاره وژباړئ؟ ډېر زه ډېر ویاړم چې زه چېرته وکولی شم چې دا کتاب پښتو ژبې ته وژباړم، ځکه دا کتاب د پښتنو دپاره، د افغانانو دپاره په مجموع کې ډېر یو اړین کتاب دی. مننه. د ګندهارا په اوسنی وضعیت راته وغږېږه. اوس وضعیت هلته څنګه دی؟ آیا کله هلته څوک ځي داسې انګیري چې دلته ډېر لوی تمدن تېر شوی؟ نه، اوس وایي نښې شته او که نه ټول له منځه تللي؟ ډېرې نښې لرو، ډېرې نښې شته دي. په کله چې تاسو سوات ته ولاړ شئ، یا کله چې تکسیلا ته ولاړ شئ، یا کله چې مثلا بامیانو ته ولاړ شئ، که څه هم اوس له بده مرغه خالي ولاړ دی، ولې دغه د تمدن نښې دي او دا ډېر لوی تمدن دی. دا فکر کوم دښمنانو، د افغانستان دښمنانو، د منطقې دښمنانو، استثمارګرانو ډېر کوښښ وکړه چې دا تر خاورو لاندې کړي. ولې ګندهارا خپل اواز د خاورو نه راپورته کړی ده او د ایران نه ډېر پراخېږي. مننه. یو سوال دا دی چې د ګندهارا ګڼ شمېر آثار داسې دعوې کېږي چې نړیوالې په خپلو نومونو وړاندې کوي. د ګندهارا وضعیت هم ماته پکې نه ذکر کېږي چې دا آثار له کومو سیمو راوړل شوي دي او دا لړۍ شاید اوس هم روانه وي.
نو دې په اړه ستاسو څه ویل لرئ؟ آیا څنګه موږ کولی شو نړیوالو ته ووایو چې دا اصلي زما د تمدن آثار دي؟ په بعضې ځینو هیوادو کې لکه په پاکستان کې یا مثلا په هند کې امکان لري چې دا کارونه وشي، ولې په فرانسه کې، په انګلستان کې، په نیویارک کې، په امریکا کې دا کارونه نه کیږي. دوی چې کله د ګندهارا آثار وړاندې کوي د هر څه باندې تاریخ، مثلا ځای، لرغونتوب، دغه ټول لیکل شوي دي. او حتی د انګلستان موزیم چې د مرکزي د لندن مرکزي موزیم په ګندهارا باندې یو ډېر لوی څېړنیز هغه لري، کار کوي، انټرنیټ ویب سایټ لري. ډېره زیاته مننه افغان څېړونکی اسد شریفي چې زموږ بلنه مو منله او د ګندهارا په هکله مو مفصل بحث راسره وکړ. ډېره زیاته مننه د تاسو نه او د تاسو د ګرانو د لیدونکو نه. په خدای مو سپارم. ډېره زیاته مننه. ګندهارا د یاده مه وباسئ، هغه د موږ تمدن دی. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته خوشحاله شولم. مننه.